الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. زما ډیرو محترم ورونو، کله چې یو انسان ګناهونه ډیر زیات وکړي نو هغې کې بیا یو صفت د ناامیدۍ پیدا شي. دا فکر کېږي چې ما خو ډیر زیات ګناهونه کړي دي، رب به ما وبخي که ومې نه بخي. نو که چېرته دا صفت د کې پیدا شو نو پوه شه چې شیطان په خپل کم جال کې چې ته راګیرول غوښتل هغه ته راګیر کړی. ځکه شیطان کوشش دا کوي چې انسان هغه په ناامیدۍ کې واقع کړي، د خپل رب نه ناامیده کړي. چې کله انسان ناامیده شي هغه به په دې ګناه کې مستمر شي، هغه به د رب العالمین نه توبه نه وباسي، هغې دا فکر جوړ شي او دا عقیده جوړه شي چې رب العالمین خو ما نه بخي، ما خو ډېر زیات ګناهونه کړي دي، څنګه به ماته بخښنه وکړي. نو دا انسان چې دی ځان بدبخته حسابوي او ځان چې دی په ګناهونو کې همدغه رنګې مستمر شي، ګناه پسې ګناه، ګناه پسې ګناه، تر دې چې عاقبت یې بد شي. خو داسې نه ده زما ډېره محترمه وروره. الله رب العالمین د ناامیدۍ صفت چې دی هغه د مسلمان دپاره نه بلکې د کافر دپاره بیان کړی دی. الله فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د رحمت نه نه ناامیده کېږي مګر کوم خلک؟ کافران، هغه خلک چې هغه بالکل په الله باندې ایمان نه لري. نو هغه خلک چې دی د الله د رحمت نه ناامیده کېږي. هر چې مسلمان دی نو د هغې په باره کې څه فرمایي الله رب العالمین؟ فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندګانو، ګوره تا ته خطاب په کوم لفظ باندې کوي؟ ته لږ فکر وکړه، تا نافرماني کړې د رب العالمین، په ځان دې ظلم کړی دی، د هغې باوجود رب تا ته څه وایي؟ قل یا عبادي، ای پیغمبره زما بندګانو ته ووایه الذین اسرفوا على انفسهم، هغې بندګان چې هغې په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، ګناهونه یې کړي دي. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږي. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله رب العالمین انسان ته ټول ګناهونه بخي. انه هو الغفور الرحیم، الله بخونکی ذات دی، مهربانه ذات دی. نو ته بې ولې ناامیدی؟ تا څومره ګناهونه کړي دي؟ الله رب العالمین انسان ته ټول ګناهونه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله فرمایي غیر د شرک نه هغه چې انسان په دنیا کې په ژوندي حالت کې توبه ونه باسي، غیر د شرک نه ټول ګناهونه الله وایي زه چاله وغواړم هغې ته بخښنه کومه. ته خو ژوندی، تا سره دا فرصت شته دی، موقع د سره شته دی، د توبې دروازه چې دی هغه کلاوه ده. نو ته ولې ناامیدی؟ په اخلاص سره رب العالمین ته خپل لاسونه اوچت که او په خپلو کړو خطایانو باندې وژاړه، والله رب العالمین نه بخښنه ووایه چې ربه زه کمزوری ومه، زه خطاکار ومه، ستا په حق کې ما نه زیاتی شوی دی، زه نه پوهېدلمه، زه په غفلت کې ومه، ربه ما ته بخښنه وکړي. او ته خو داسې ذات یې چې ته بخښنه خوښې، ته هغه بندګان خوښې چې هغه وروسته د خطا نه تا ته درګرځي. نو زه یو د هغه بندګانو نه یم، زه نادم یم، پښیمانه یم په خپلو کارونو باندې، زه بیرته نه واپس کېږم. نو کله چې په دې احساس باندې ته رب العالمین ته ورځې او هغه ته رجوع کې او توبه وباسي، نو الله رب العالمین د داسې بنده سره مینه محبت کوي. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا یې راکړې ده چې فرمایل به اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ای ربه ته بخونکی ذاتې، تحب العفو، ته بخښنه خوښې، فاعف عني، ما ته بخښنه وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرته دا خلک په مخ د ځمکه باندې ګناهونه نه کوي نو دا به زه د مخ د ځمکې نه ورکم او د دې په مقابله کې به داسې خلک راولمه چې هغه ګناهونه کوي او د ګناهونو نه وروسته چې دی ما ته رجوع کوي. نو الله هغه بندګانو سره مینه محبت کوي چې د خطا نه وروسته خپل رب ته رجوع کوي. نو ته مه ناامیده کېږه. باید د یو مسلمان دپاره دا امید او دا خوف داسې دی لکه د مرغه دپاره چې دا دوه وزرې دي، که چېرته یو وزر هم د دې نه کټ کړي نو هغه به نشي الوتلی. نو هم به مؤمن د الله نه امید ساتي، د الله د رحم امید به ساتي
او هم بچ دې بیرته د الله رب العالمین نه یریږي، هم د سینې چې ماته بخنه ونه کړي، د سینې چې زما توبه قبوله نه کړي، زما اعمال قبول نه کړي. نو همیشه دا دو صفات د ځان کې وساته، هم خوف هم امید، نو ته به چې دی همیشه کامیابی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.